الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. لا إله إلا الله يعني نشتا لايق دي عبادت، كم چه حق لايق دي عبادت دي اغا نشتا إلا الله مگر يو الله دي. محمد رسول الله او محمد صلى الله عليه وسلم دا الله رسول له. نورونو کله چې یو سړی وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله رسول دی، دینه څو شیان لازمیږي چې دا به انسان د دې عقیده ساتي، یو مسلمان به دې عقیده ساتي. اول دا چې محمد صلی الله علیه وسلم به د الله بنده ګڼي، کوم چې د الله رب العالمین صفات دي هغه به ورته نه ورکوي. لکه څنګه چې الله رب العالمین وایي چې ته دې خلکو ته ووایه قل انما انا بشر مثلکم، ته ورته ووایه چې زه انسان یم ستاسې په شان باندې. دغه رنګې بل به په دې باندې عقیده ساتي چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته بل پیغمبر نه راځي. لکه څنګه چې الله رب العالمین فرمایي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله رب العالمین وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام دا د ستاسې یو کس یعنی د سړیو نه چې کوم دی د هغې پلار نه دی، ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم اولادو نر اولادو هغه ټول وفات شوی په ماشومتوب کې، لیکن د الله رب العالمین د طرفه رسول دی او خاتم النبیین اخرنی پیغمبر دی، دې نه وروسته بل پیغمبر نه راځي. دغه رنګې نبی علیه الصلاة والسلام چې موږ ته په کومو اخبارو باندې خبر را کړی دی چې دا به واقع کېږي، په هغې باندې به سړی تصدیق کوي. د دې وجې نه الله رب العالمین وایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم څه باندې خبره کوي هغه د ځانه نه کوي، بلکې د الله رب العالمین د طرفه وحی ده چې دته وحی کولی شي. دغه رنګې په مسلمان باندې لازمه ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام اطاعت وکړي، لکه څنګه چې الله رب العالمین وایي من یطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د نبی علیه الصلاة والسلام اطاعت وکړه دا داسې دی لکه د الله رب العالمین تابعداري چې د کړې وي. دغه رنګې د هغه څه نه به ځان ساتي چې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام په نافرمانۍ کې راځي، لکه څنګه چې الله رب العالمین وایي وما نهاکم عنه فانتهوا، او د څه نه چې د الله رسول منع کړی د هغې نه بیا منع شئ. دغه رنګې یو سړی به عبادت نه کوي مګر په هغه طریقه به یې کوي چې کوم موږ ته نبی علیه الصلاة والسلام ښودلې ده. لکه څنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث شریف کې فرمایي من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. چا چې یو عمل وکړو او زمونږ ور باندې امر نه و، دغه عمل دغه انسان باندې واپس دی، الله رب العالمین ته قبول نه دی. دغه رنګې د نبی علیه الصلاة والسلام سره به غایت محبت ساتي، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. یو کس ته تاسې نه تر هغې پورې کامل مؤمن کېدلی نه شي تر څو پورې چې زه ورته د خپل پلار نه او د خپل بچی نه او دغه رنګې د ټولو خلکو نه ورته ډېر محبوب نشمه. نو نبی علیه الصلاة والسلام به موږ او تاسې او دغه رنګې ټولو مؤمنانو ته د خپل ځان نه حتی د خپل اولاد نه د هر چا نه به ورته ګران او نږدې وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.